मेरे मौला मेरे मौला ادو کسان پلار ناستو دوستانو وته پته ولګي یو نیک سړی وته نن د ليله القدر شپه ده ابل توی راځه کنن خو دعا قبليږي لاړل او دا یو بیابان کې کېناستل او بلا خوره را جمع کړه د دنیا خوره او صادره پی واچو او یو ته خي طرف ته شو بل ګس طرف ته چغوي چې خدایا چې دا زسرو زرو غرشي چې بس صادر ته مونږ لرکو دا زسرو زرو غري لګیا دی یوم چغې وي او بلم چغې وي او صادر په پروت ته پدې تبر چې نن خو ليله القدر پر ور دعا قبليږي او چې صادر د دې اندر کو دا بل وی ډېری وي د سرو زرو چې سار وختي صادر دې چې کومه قصه خوره پرتا و یو سړی په پلار تیرې دا دیو جاړي یو د خورې ډېری دی یو خو نه ډډه والي دا بل خو یو بل ته شاکړي دي او جاړي انیک سړی پیراغه وته لکه ولې یاره بیګاله ليله القدر شپه د ما خام نم دا خوره جمع کړه ورتون خطو او چغه وو خدای ته یو د مولیان وی چې دعا قبليږي نو موږ په صادر واچو ټول شپم بل کړه دعا خود موږ قبول نه شو اخوره هم غزه خوره پرته ده اور ته په جواب کې وای وې دې کې بخیرو لکه انسان ته دوی نه وې دې کې بخیرو څه خیرو پکې موږ خوره پاترون دې کې څه خیر ده خیر خو بالو چې ادینه سرو درو چمان جوړ شي خیر خو باغه وخت کې وی ګوره دې کې بخیرو خیر پدې شان بو چې لاول خو خدای داسې کوي تعالی خدای لاس در کړی دی عقل در کړی دی خپې در کړی نو چې سره در د وخت د مال طلب پسیوزه او د خدای نه سوال وکړو خدای به مال درکړي هغه خدای لاس په در کړی دی ډیر خلک د سرو درو مالکان دي او دولت مالکان دي دا خو د مور د ګیړې نو سر نه پیدا شوی دا خو دې مهنت کړی دی خدای ورته تاسو مهنت کړو الله به درکړو دعا بم کوله او ممکن ده چې دا د خدای د سرو درو ډېرې کړم وی الله کولی شي نو بیا به پیو بل سره جګړه وا تا به تا ډېر واغشتا بل به ډېر واغشتا او ممکن ده چې دریم در باندې در پیخ په دریم او دواړه په دې بیغم کړو شي د ناغوړو نو هغه سي اسباب بخامخه جمع کې ایو بزرګ له سړی لاړه نو ورته ماته دا وکړه چې مال خدای زوی راکړي ابو بزرګ وته وعده دې کله کړی دی وی وعده خو مې نه دی کړی لکه وعده دې نه دی کړی زوی غواړي نو یک وعده مې کړو نو بیا ساده وعده پکې ساجتو او بیا وعده زوی غواړو نو چې بیا وعده دې نه دی کړی نو ته څنګه زوی غواړي اسباب ته استعمال کا خپل نو بیا هم الله داسې کوي چې الله زوی ورکړي او چاله ورنکړي یا بولې من یشاء اناسا ولمن یشاء چاله خو ذکور ناری نه ورکړي او یزوجهم ذکرانا و اناسا چاله خدای دواړه ورکړي ويجعل من یشاء وقیم وسو خدای شانتي نو وعده وکړه خپل اسباب برابر کا نو بیا د بزرګنم دعا غواړه او بیا د الله نم دعا غواړه وای خدای مال زوی راکړي مال اولاد راکړي نو الله بدل اولاد درکړي نو اسباب به جمع کې